د عظمت الله عمرزي اړوند جفنا کېنګز لوبډلې د څلورم ځل لپاره د لنکا لیګ اتلولي وګټله. د لنکا غوره لیګ چې د روانې جولای میاشتې په لومړۍ پیل شوی و، پرون ماښام د جولای 28 په پایلوبه کې د ګلیمار ولز او عظمت الله عمرزي اړوند لوبډلې جفنا کېنګز په مخامخ کېدو سره پای ته ورسید. ګلیمار ولز د شپږو لوبغاړو په زیان د بنوکاره جپاک سادواتیا او تیم سیفرد د 40 لوړو منډو په جوړولو سره جفنا کېنګز ته په 10 اورونو کې 115 منډې هدف کېښود. د جفنا کېنګز لپاره سیتا فرناندو 3، جسن برنډورف 2 او عظمت الله عمرزي 1 وکټ واخیسته. د جفنا کېنګز لوبډلې ټاکلی هدف د یو لوبغاړي په زیان په 15.4 اورونو کې د ریلیروسو په 102 او کوسال منډیز 2 منډو پوره کړ. یا د لوبډلې د لنکا غوره لیګ د 5م پړاو په ګټلو سره د څلورم ځل لپاره د لنکا لیګ له اتلولۍ دفاع وکړه. له جفنا کېنګز لوبډلې سره د عظمت الله عمرزي توپ اچونه هم د پام وړ وه.